الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد دا چې الحمدلله د 1441 کال موافق 1499 مبارک روژه پای ته ورسېدله او د شوال المکرم میاشت داخله شوې او د کوچني اختر مبارک شپې ورځې دي ټول اسلامي امت ته د مبارکي او بیا ګرانو اوریدونکو ته مبارک روژه راغله او تېره شوله او الله عز وجل دې بیا راولي او بیا دې الله راولي ولې دا مبارک روژه د دې دپاره وه چې موږ د دې نه څه زده کړې وکړو چې داسې څه اعمال وکړو چې د هغې په کولو سره الله ته نږدې شو او د یوې روژې د یوې میاشتې روژې په نیولو سره موږ د کال 11 باقي میاشتې هغه رنګینو کړو په عبادت باندې په همدې سلسله کې همدا بیان شای کوو چې مسلمانه الله عز وجل تا سره مرسته او کومک وکړه او ته عبادت ته متوجه کړلې ته توبې ته متوجه کړلې او ته هغه انسان وي چې د الله عز وجل دپاره دې د نفس محبوبات پرېښودل څونه په اسانۍ سره ته د عبادت په لاره روان شوې څونه په اسانۍ سره دې الله ته توبه ویستله او څونه په ایمانی جرأت باندې د نفس محبوبات دې د الله د رضا دپاره پرېښودل اوس بعد رمضان هم د دغه عباداتو سره او د توبې سره آشنا اوسېږه دوهم تا په مبارک روژه کې د وخت قدر وپېژنده د یو عبادت نوافلو نه به نه وي اوزګار شوی چې د فرایضو وخت به راغی د هغې له به نه وي اوزګار شوی چې د تلاوت وخت به راورسېد د هغې له به نه وي اوزګار چې د ذکر او د دعا ټیم به د داخل شو او تا به ویلي چې یا الله چې لږ وخت نور هم وی چې ما دا سپاره نور هم ویلی وی دا ذکر او دعا مې نور هم غوښتی وی نو په مبارک روژه کې دوهم درس ما او تا دپاره دا دی چې په روژې سره مؤمن بنده د وخت قدر وپېژني نو د الله عز وجل په تابعدارۍ کې مصرفوي او دغه وخت ډیر معمولی دی او ډیر زر زر تیریږي هغه ورځې وي چې موږ د رمضان د داخلېدلو ساعتونه او شپې شمارېدلې او اوس هغه د په چټکۍ سره هغه مبارکه میاشت موږ او تاسو نه رخصت شوله وخت وفاداري نه کوي وخت پاتې کېدونکی نه دی په رمضان المبارک کې مو دا زده کړله چې دغه مهم وخت باید د الله په طاعت او د نبی صلی الله علیه وسلم په مینه محبت کې استعمال شي دریم درس دریم زده کړه د رمضان المبارک د میاشتې نه هغه دا وه چې مسلمانه ودې لیده خوند د عباداتو دې ولیده اوس پکار ده چې دغه خوند او مزه د عباداتو چې تا په روژه کې د هغې نه لذت پورته که او نفس دې پې مطمئن و اوس په باقي پاتو 11 میاشتو کې تر بل رمضانه د رمضان المبارک په دغه خوند او مزې سره چې د کومو عباداتو سره ته اشنا شوې د هغې نه ګوتې مه وباسه او دوام ورکه د الله عز وجل بندګۍ ته نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان خوند بیان کړی دی ذاق طعم الایمان د ایمان په خوږو باندې هغه څوک ورسېد من رضی بالله ربا چې څوک خوښ شه د الله عز وجل په ربوالي وبالاسلام دینا او د اسلام په دین وبمحمد النبی او په دې راضي شه چې محمد صلی الله علیه وسلم نبی رسول او پیغمبر دی رهبر دی نو دې سړي د ایمان خوند او مزه ولیدله نو ما او ته مسلمانه لذت او خوند د عبادات ولیده باید دغه خوند او لذت د عبادت دې ته دوام ورکو څلورم
موتا ته د روجي په درسونو کې د روجي په عبرتونو کې څرګنده شوله چې ټول مخلوق په ټولو حالاتو کې الله عز وجل ته احتیاج والا دی او الله عز وجل دائما عفو کوونکی د خپل مخلوق ته چې موږ ټول الله ته فقیران یو بل پلوه رب العالمین عفو غفار او دارنګي غفور ذات دی نو نور هم زور لګول غواړي او د خپل عاجزۍ درخواستونه د الله دربار ته مسلسل لګل غواړي. پنځمه زده کړه د رمضان المبارک د میاشتې نه دا ده چې مسلمانانو خویندو ورونو د ځان نه تپوس وکئ ایا ستاسو حاجت د الله نه پوره شو؟ ایا بس دی؟ کنا فقر او زموږ حاجت لا اوس هم باقی دی. حقیقت دا دی چې لا اوس هم موږ الله ته محتاج یو او محتاج به یو. نو چې د الله عز وجل دربار ته فقیران او محتاج ولاړي ولی د هغه احتیاج لاسونه چې رمضان المبارک کې مو الله ته اوږده کړي چې یا رب یا رب اللهم یا رب یا زما ربه ولی هغه لاسونه ښکته شول؟ ولی جماعتونه د جمع او د ګڼې ګوڼې نه کم شول؟ ولی هغه ګیرې چې سوچه شوي په رمضان المبارک کې هغه د اختر په خوشحالیو کې وخریل شولې؟ ولی هغه نشهیي مواد او توکي چې مو د الله عز وجل د رضا دپاره ترنه پرهیز کړی و هغه پرهیز ولی مات شو؟ هر مسلمان دی د ځان سره سوچ وکي، فکر دی وکي چې موږ خو د الله عز وجل نه بې پروا شوي نه یو، لا اوس هم موږ محتاج یو. زموږ په عمل کې ولې تغییر راغی؟ ولې تلاوتونه، ولې ذکرونه، ولې جړاګانې ختمې شوې؟ آیا د جنت نه خبر راغی؟ آیا د آخرت نه خبر راغی چې ستاسو هر څه وشول او بالکل ټکټونه د جنت درکړی شو؟ نه، لا ډېر واټن او مسافه پاتې ده. ورونو مسلمانانو لا نور هم د همت مټې راونغاړئ او ګټلی ایمان د هغې د ساتنې الله دې ساتنه د هغې وکړي، د هغې د ساتنې ترتیب راونیسئ. الہ العالمین دې ټولو نه راضي شي.